السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن د سره یو ویډیو شیر کوم چې یو جینۍ ده، جینۍ خو نه بلکې انټي ده، ورېج ده، ډانس کوي. نو په هغه ډانس کې دی خپل موبایل نمبر هم بره سکرین باندې ورکړی دی چې د دې کوم نمبر دی، او غیر اخلاقي غوندې نظارې دي پکې. نو زه ویم چې د داسې کارونو د څه مطلب وي. زه خو نه پوهېږم، تاسو دا ویډیو وګورئ بیا ما ته کمنټ وکړئ چې د دې څه مطلب وي د داسې ډانسونو. تاسو وګورئ. مست یما نشه یما راځه نشه کې غاړه راکړه مست یما نشه یما راځه نشه کې غاړه راکړه دا زما کني جنت پتی کیسه کې غاړه راکړه دا زما کني جنت پتی دی مبارک شاه اختر دی مبارک شاه د نوې زندگی نوې سحر دی مبارک شاه اختر دی مبارک شاه. السلام علیکم فما ګرانو مینوالو زما خوږو د تورې زامنو، امید لرم چې ټیک وئ او ټاک وئ. څنګه یې زما د سایډه د زما ټولو د ترورۍ زامنو ته د زړه د کومې نه اختر ډېر ډېر مبارک شي. ما نن جامې اغوستې دي، وګورئ که نه زما جامې څنګه دي او زما نکریزې څنګه دي. وګورئ که زما کپړې، زما سوټ وغیره، زما جامې په تاسو باندې ښه لګېدلې نو د هوا په چپو کې په کمنټس کې لازمي ووایئ. امید لرم چې ښه وایي، ټیک ټاک وایي او اوس په مزه مزه باندې ډېرې धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना. نو زما د ترورۍ زامن به اوس زما خوندونه او مزې اخلي. امید لرم چې ښه وایي، ټیک ټاک وایي. کیدای شي انشاءالله نن ستاسو د اختر دویمه ورځ وي زمونږ په پاکستان کې. زمونږ د اختر نن اولنۍ ورځ ده. څنګه چلې ترورۍ زامنو وګورئ که نه زما نکریزې څنګه دي د خیره سره. او بلو ټومکا لګا بلو ټومکا لګا باقي دا کار دی. زما بیا ساه ګډوډه کېږي که نه. څنګه یو ترورۍ زامنو وښیي، ټیک ټاک یې مټیان لږ شانتې کم خورئ ځکه چې بیا تاسو خېټې مغټېږي که نه او بیا به داسې داسې سې روانې دھیرے دھیرے سے میرے زندگی میں آنا. نو بیا به داسې داسې روانې مټیان لږ شانتې کم خورئ، ډایټینګ کوئ او وریجې لږې شانتې کم خورئ چې په لاره باندې ځئ چې ښایسته ښایسته او سمارټ سمارټ روان وي. د ترورۍ زامنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې خو میاشت لیدلې شوې وه، خو څو خلکو منله او څو نه منله، خو بیا هم زه خیر دی چې څه قسمت کې هغه کېږي. امید لرم چې ښه به یې، ټیک ټاک به یې. د مټیانو نه او د چایانو نه به ځان له مزې او خوندونه. دا ویډیو تاسو وکته او زه خو نه دغه کېږم چې د دې ویډیو څه مطلب وي چې دارنګې او پکې کوي او د دې څه مطلب وي. نو که زموږ چینل باندې څوک نه وي، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زه تاسو سره مزید نوې نوې ویډیوګانې او دارنګې معلوماتي ویډیوګانې او داسې غیر ضروري ویډیوګانې او فني ویډیوګانې هر رنګې ویډیوګانې زه تاسو سره شیر کوم. مننه.